رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ته چې پیدا شوې دا بل ټکی یو د کار واوري چې په تمام ملائکو کې اول الله خلقت د جبرائیل علیه السلام کړي، اول دې پیدا او د اول د پیدا کولو غرض داو چې زما د محبوبانو او خاص کر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې با رهبار چې کوم دی هغه څوک جبرائیل رهبار دیته وي. رحمان بابا وی کنه وی لهبت رهبار پختل نشما، لهبت رهبار پختل نشما، خدای دست به ویلی وی رهبار تا د مشوکی دومره روب دی، دومره روب دی چې د ډېر hebat نه اگر رهبار نه پښتنه نشم کولای. خدای خبر چې څه به ورته ویلي، څه سخته خبره ورته نه کړي.